یو غټ افغانستان جوړ کړو یو بریاعظم وطن د موږ سره دی د دریایمو سره راواخه تر ټکه دا ټکه سره راواخه تر بوله دونه ښایسته وطن خدای راکړ دی عیسی انور وویل موږ ناشکره یو دا د پاکستان پارلیمنت ووټ راکه ووټ نوټ واخه نوکري در کوم نالۍ در پخوم دا ټولې فالتو خبرې تر هغو پورې موږ وځان ته افغان ونه وایو موږ دا توره کرښه د مابین لرې نه کړو او موږ داخلي دشمن دی که د باندې دشمن دی هغه خپل قوم ته په ګوته نه کړو نه زموږ افغانیت بچولی شو نه زموږ تجارت کولی شو نه موږ تعلیم کولی شو نه به زموږ علاج وي نه به زموږ روزګار وي نه به زموږ د دنیا د سیالانو قومو په صف کې درېدی شو چې هغه دا ټوله دنیا پته کړه چې دلته پښتنو راغلی پښتانه په دې پوزیشن کې وو چې هغه اول جنگ د انګریز سره کېږي انګریز ته شکست ورکړي بیا د بده مرغه انګریز داسې پالیسیانې جوړوي چې هغه پښتون د علم سره بدقسمتي دا ده چې نن هم پښتون افغان پر دې د تاریخ په داسې موړ ولاړ دی چې دی د تعلیم سره نن هم زموږ کوچنیان په کچو کې ګرځي نن هم زموږ کوچنیان سکول نشته نن هم زموږ د ډېرو ناخوالو سره مخامخ یو ځوانان مو ټول بې روزګاره دي ځوانان مو ټول په نشو اخته سو ځوانان مو ټول در په در سو ځوانان زموږ هغه قوت چې دی هغه یې داسې راټوټې ټوټې کړي یا د خپلوانو په ذریعه یا د ښکاره دشمن په حواله بیا نن سبا خو چې پر موږ حکومت کوي هغه پنجاب دی او پنجاب ډېر بد خوبونه ویني هغه ټول افغانان داسې بولي لکه د غلامان چې نو تر څو پورې چې دا د ډیورنډ کرښه یې نه زموږ افغانیت بچولی شو نه زموږ تجارت کولی شو نه موږ تعلیم کولی شو نه به زموږ علاج وي نه به زموږ روزګار وي نه به زموږ د دنیا د سیالانو قومو په صف کې درېدی شو کله چې دغه سایي انور په ډیټیل کې درته وویل چې تر څو پورې دا توره کرښه یي پښتون به د دې مسایلو سره مخامخ موږ به مرو هم او دنیا به په بد نظر هم راته ګوري موږ به خپل لنګوټ هم د خلکو پټوو موږ به خپل کالیم د خلکو پټوو موږ خپل په جامه فخر کوئ هغه موږ دنیا ته نن ښکاره کولی نه شو چې دا زما د افتخار شی دغه دنیا ته داسې پیش کړی یم لکه زه چې د ټولې دنیا دا بد ما کړي په خپله امریکې پر جاپان باندې ټمبم ته ستړی دی هغه ته څوک نه وایي تراګر جاپان پر امریکې پر جهازو باندې خودکش حملې کړي دي هغه ته خلک نه وایي چې تراګر جرمني پر ټوله دنیا بدماشي وکړه هغه ته خلک نه وایي تراګر پښتانه یا چا خطا ایستل یا چا خطا ایستل یا روس خطا ایستل یا امریکې خطا ایستل یا پنجابي خطا ایستل یا ایران خطا ایستل خو موږ یې د داسې ناخوالو سره مخامخ کړي چې تر هغو پورې موږ وځان ته افغان ونه وایو موږ دا توره کرښه د مابین لرې نه کړو او موږ داخلي دشمن دی که د باندې دشمن دی هغه خپل قوم ته په ګوته نه کړو دا د پاکستان پارلیمنت ووټ راکه ووټ نوټ واخه نوکري در کوم نالۍ در پخوم دا ټولې فالتو خبرې سایي انور پر دې ډېر ښه وږی دی نو زه ستاسو ټایم نه اخلم وخت هم ناوخته دی تاسو تکلیف کړی دی خاص کر د بابا سره ډېره معافي غواړم دی تر ډېره کښېنستی او نو زموږ ورته چې یو غټ افغانستان جوړ کړو یو بریاعظم وطن د موږ سره دی د دریایمو سره راواخه تر ټکه دا ټکه سره راواخه تر بوله دونه ښایسته وطن خدای راکړ دی عیسی انور وویل موږ ناشکره یو موږ نه خپل زنانه بچاو کړه د ظالمانو سره نه مو خپل کوچنی بچاو کړي نه مو خپل ځوان بچاو کړي نه مو وطن بچاو کړي نه مو خپل وسایل بچاو کړي
تېر میاشت یو بلوس په دا ریکورډینګ کې غټ ملازم و، ما ورته ته یو څه دا مواد خو راکړه، دا ریکورډینګ څه دوی څه شي بس. نو ده وویل زما نوم به نه اخلي خو زه به کاغذان به درکړم، خو دا اوس درته وایم چې دا ریکورډینګ څه سونه موزي، کاپره موزي او 14 شیان نور هم موزي. خو دا بله خبر دا ده چې دا د دنیا تر ټولو لویه ذخیره ده او د دنیا ذخیرې به وچ دا به 200-300 کاله نوره چلیږي. نو نن هغه بلوچستان پر وزن خپل پر دولت یې وزن، پنجابی گای پر چین خرڅي، گای په امریکې خرڅي، گای پر شا خرڅي. نو که موږ تاسو خپل وسایلو ته، خپل وطن ته، خپل خلکو ته، خپل تاریخ ته، خپل ژبې ته توجه نه کړوه، قومونه ضد ما باندې لکه موږ هم داسې زما د خیال ډېر په سپیډ ور روان یو، نو باید چې موږ ته لږ په خپل ځان کې وګورو، خپل پلار نیکه را په یاد کړو، احمدشاه بابا را په یاد کړو، میرویس نیکه را په یاد کړو، خوشحال بابا را په یاد کړو، شیرشاه سوري را په یاد کړو. ډېر ښه مشران زموږ را تېر شوي دي، زموږ ډېر ښه تاریخ دی. برته خالي هغه مازې د موږ څه لږ دا محنت غواړي چې موږ برته هغه پلار او نیکه را په یاد کړو او د هغو په نقش قدم لاړ شو. نو خدای دې وکړي چې یو لوی افغانستان بیا موږ ووینو، بیا به انشاءالله دا مسلې نه وي. ستاسو د ټولو یو جان مننه.